نغیب بیا یو کار کو هغه ته نصیب ویلې نصیب دې ته ویلې چې دا میاشت دې کې مونږ جنگ کوو نو دا میاشت بدله کې بدی بلې باندې لکه نن جمعه ورځ ده مونږ اوسګار نه یو بس نن جمعه نه صحیح سبا جمعه صحیح دا کار باغی کوو نو الله وې دا تاسو په بدلولو نه کی دا الله تعالی دا اول ورځ نه دا میاشت مقرر کړی دي او د حج الحج میاشت په ذل حج باندې وي او د ذل قعده میاشت په ذل قعده باندې وي دا بدلیږي نه ستا په مزاج نه بدلیږي هغه جواب ورکړي الله الشهر الحرام میاشت د حرام حرمت د عزت حرام مطلب د عزت یعنی پدې کې جنگ حرام ده بالشهر الحرام دا په بدلی کې د حرمت د میاشت دي والحرمات او نور ټول حرام شيزونه قصاص بدل ده د هر حرمت د پاره د الله طرف نه لکه د انسان مرګ حرام ده نو هغه د پاره قصاص ده یا هم د غرنګ نور شیونه چې الله حرام کړی دي فمن اعتدى فمن بس اغسوک اعتدى چې زیاته وکي علیکم پتا سبحانه فاعتدوا نو تاسو زیاته وکي علیه باغ باندې بمثل په برابر د ما هغه اعتدى چې زیاته کړی وی علیکم پتا سبحانه څومره چې هغه تاسو ته نقصان رسولې وي هم تمره لکه قصاص کې کنه په هر یو شي کې قومي دا یو کس باندې ده یو کس لاس پر کړه ده نو تبم لاس پر کوي یو په چاړې وهله نو تبم په چاړې باندې وهي وغیرہ وغیرہ چې څومره ته نقصان رسوله او ما کومره څومره چې نقصان رسوله هغه نه بزیاته نه کوي واتقوا الله او يرګي د الله تعالی نه واعلموا ابوه شيء ان الله بشکل تعالی مع المتقين پرهیزګارانو ملګری دی دا ډېر اهم خبره ده چې مع المتقين د تقوادارو ملګری دی یعنی ته jihad کوي جنگ کوي د دې لپاره چې ته کامیاب شې دا هر څړي خواهش ته چې کامیاب شم جګړه کوم نو کته کامیابی غواړي په دې جګړه کې د jihad کې نو د دې لپاره ضروری ده چې تاکي تقوا وي چې تقوا وي نو الله به مدد کوي او چې تقوا وي نو الله به مدد نه کوي نو چې الله مدد نه کوي نو بیا خو ته کامیابی نه نشي بیا ته لپاره کامیابی نشته وانفقوا او خرج کوي د دې آیت باره کې شان نزول دا ده چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف حدیث ته ده بخاری شریف کې دا حدیث ده هغه فرمایي چې کله اسلام غالب شو زمونږ په دې عربو په دې علاقې کې او مونږه د دې لپاره ډېر زیات نقصانات کړیو اته چې مکه نه مهاجر راغلل هغه ته مونږه زمکه ورکړي ځایونه مور کړل باغونه وغیرہ ټول نقصانات شوي خو بیا اسلام غالب شو مکه فتح شولا او نور مسلمانان زورور شو مضبوط شو نو موږ خپلو کې دا خبره وکړه چې اوس به موږ خپل چاندي او خپل پیسې د اسلام ته یا مسلمانانو ته نه ورکو دی په ځای موږ خپل باغونه خپل ځمېداریان خپل کاروبارونه بټیکو چې هغه نقصان زموږ سر په سر شي نو الله دا آیتونه نازل کړل داغه بارک الله دا آیتونه دي اوس تاسو آیتونه ووري وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله دا الله بلا رکی ولا تلقوا او مغرزوي بأيديكم بخبل لاس اخبل زانونا مغرزوي بخبل لاس اخبل زانونا الى التهلكه په هلاکت کې تهلكه معنا عبد الله ابن عباس کړی د عذاب الله دا عذاب د الله تعالی په عذاب کې بخبل لاس ځان مغرزوي یو چې پیسې نه ورکي دا غسزه ویم دا چې ته مجاهد ته پیسې نه ورکي نو مجاهد خو ستاسو دفاع کوي که مجاهد نه وي غستا دفاع نه کی لکه مثلا روس راغلو او دا د افغانستان لپاره مونږ راغلی نه هغه په لار کې صرف افغانستان هغه په مخ کې د نور بیا پاکستان او بیا د غسنور بیا عرب بیا په دې دنیا باندې تلو ال دا غي سار کړل شو چې غي سار کړل شو هغه مجاهد جهاد وکړو موږ په کې فائدہ و هم دا غرنګي وسم ده نو که هغه کافر دشمن په هغه ځای کې ایثار شي او ستاد پیسو د وجنه هغه ایثار نشو نو دا داسې شو لکه خپل لاس د خپل ځان هلاکت ته وګرځو نمه غرزوي خپل لاسونه په خپل لاس هلاکت کې او احسنوا او نکیو کوي ان نورم نکیو کوي نورم زیات کوي معاملہ د دې مجاهدینو سره او لفظي معنا د احسان هغه تاسو معلومه ده حسن نه ده او دا خوبصورتی ته ویل کیږي او په عبادتو کې د څه معنا ده په عبادت کې احسان دا ده چې جبرائیل علیه السلام یو واری رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغلو او بیا یې پوښتنه وکړلې هغه کې یو پوښتنه دا و چې احسان څه شي پیغمبر علیہ السلام نے پختنه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم جواب ورکو چې احسان دا ده چې عبادت وکي داسي چې ته الله ګوري انت به تصور کې دا وی چې ته الله ګوري او کدا سي نشي کوله نو کم از کم دا ذهن کې راولي چې ما الله تعالی ګوري دا په عبادت کې احسان ده خوبصورتی ده نیکی د نیکی اعلی درجه ده هغه طرف ته هم اشاره ده ان الله بشکل تعالی يحب المحسنين منکای نیکی کون کو سرا الله نیکی کون کو سرا منکای الله دې موږ سره هم منو کی واتم الحج او پورا کوي حج
حج سر ته ورسوي د حج باره کې حکم د سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 و نبی سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 و نبی باغی کې حکم دی باقاعده وللہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا الله د پاره د حج د بیت الله هغه چا د پاره من هغه چا د پاره استطاع چې هغه طاقت لري سبیلا د لاري څوک چې د لاري طاقت لري هغه به حج کوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چا سره چې طاقت وي او د حج نه کوي نو دې چې مړ شو نو د خوغه د چې يهودي مري او کې عیسائی مري یعنی حج دومره ضروری دی یو حج هغه فرض دی باقی خو نفلی عبادت ته کچا تعالی تعالی وسور کړی وي نو ډیره خدا والعمره او عمره لله الله تعالی د بارا عمره فرض ده او که سنت ده او که واجب ده دا حکم الله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې په دې وضاحت سره نشته چې دا فرض ده یا واجب ده یا سنت ده یا نفل ده او نه صحابه کرامو چې دا پختنه کړی و بلکې صحابه کرامو چې دا آیت واوریدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ولیدا بس غیب عمره کوله او دا عامه طریقه و د صحابه کرامو چې د پیغمبر علی السلام حکم به واوریدو یا د پیغمبر علی السلام عمل به واوریدو نه دا پختنه به نه کوله چې دا چې یا فرض ده سنت واجب نه خو بس عمل به کو دا د غي طریقه و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې واجب او سنت دا شونه نه هغه دو شونه یو فرض یو نفل یا به ضروری وي یا به د الله تعالی طرف نه پتا باندې پیټه نه ستا مرضی ده کین او اجر به ملاويږي او کنه کین او الله دې نه پختنه نه کوي په دې دوه حصو کې عبادت تقسیم ټول بیا ورست فقهاو د وجنا چې بعضو اهمیت زیات ده بعضو لګ بل مقابله کې کم ده د په څلور حصو کې بیا تقسیم کړل فرض او واجب او سنت او نوافل نو سو عمره صدا صحابه کرام دې کار ته نه کتلې بلکې پیغمبر علی السلام عمره کړې ده او دې هم کړې ده سو واره کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واره کړې ده د فرض کې دونه ورستو نو تم کوا یو واره وځ دراسي کې نو ډېر کوا او دا عمل موجود دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم او د صحابه کرام هم فإن احصرتم بس کچېره تاسو محاصره کړلې شي راګیر کړلې شي محاصره یعنی دشمن گیر کې طوفان راغی بل څه چلو شو او تا احرام تړلې ده او روان اراده دې کړې ده او دلته گیر کې شو راګیر شو نو بیا بس کوي فمستيسرا بس هغه شی استيسرا چې آسان وي تاسو ته من الحدي د قربانینا دغه جلد احرام دې تړلې اوس احرام پرانیزي واپس راځي نو تا باندې دم واوختو نو چې دم واوړي نو قرباني وکړي نو چې بیا قرباني وکړه څومره چې تاسو آساني یو ګډل لاوي شي خلل لاول شي غواله لاول شي ولا تحلقوا عمر مخري خريل سر کرول مکلوي مخري رؤوسكم سرون خپل حتا ترغه وخت پوري يبلغ چې ورسیږي الهدي او قرباني محله ازه خپلتا محل نه مراد ده یو هغه چې کوم ځای کې قرباني کیږي او هغه قرباني مینا ده د مکیز مکه ده نو تا قرباني چې څومره پوري مکی ځای ته رسیدلی نه او ال د ذبح شوی نه او هغه وخت پوري بسر نکلای یو دا دویم د محل نه مراد د حلال اولو ده یعنی څومره پوري چې ستا هغه قرباني حلال کړی شوی نه هغه وخت پوري سر د مخریا هغه وخت پوري سر مخریا نو سر د نخریا له حکم ده فمن بیا کسو یعنی هر څو فمن بس کسو کان وی منکم استاسنا مریضن بیمار او یا به اغتا یعنی په دې ذریعہ سره د سرنا اذان تکلیفی من راسه دغه د سرنا تکلیف دی اغتا نو ففدیه بس فدیه دی ورکی یعنی سر د اخری به د سر اخری او بخاری شریف کی حدیث ته عبد الله ابن معقل رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو اولیدم زما په سر کې سپږی شي وي او دومره ډېرې وي چې د زبر را باندې روانه نو پیغمبر اسلام فرمایي چې ماته نو دا یقین چې تاسو باندې دومره ډېر تکلیف جوړيږي د سر د نخره او په بنیاد باندې لا چې سر اخریا او د دې مقابله کې بیا دغه صدقه ورکا درې روزي وساته او یا شپږ مسکینانو ته روټي ورکا دای فدیه ده نو کچېره تاسو ته د سر د نخره او په بنیاد باندې تکلیف جوړيږي نو بیا هغه تکلیف په بنیاد باندې سر کلکا داغه په د سر کلولو په نتیجه کې شپږو مسکینانو ته روټي ورکا او یا ډېر شروزي وساته او یا قرباني ورکا فمن کان بسوک شوی منکم پتا سکی مریضن بیمار او به اذن یا غته تکلیفی من راسی داغه د سرنا ففدیه فدیه دی ورکی من صيام دروجونا درې ورځې او صدقتن یا د صدقینا یعنی شپږو مسکینانو ته روټي او نسکین او یا قربانینا یعنی یو ګډ حلال کی
فاذا بهر کله امنتم چې تاسو